د ژوند مقصد. ته دنیا ته د څه لپاره راغلی یې؟ ستا د ژوند مقصد څه دی؟ ته هغه مقصد څنګه ترلاسه کوې؟ ته د خپل مقصد د ترلاسه کولو لپاره څومره محنت کوې؟ ته د خپل مقصد د ترلاسه کولو لپاره څومره وخت لرې؟ یو چا څومره ښه ویلي دي چې په دنیا کې ټول خلک ښه دي، چې په دنیا کې ټول خلک ښه دي، بس خدای دې خراب وخت نه راولي. په یاد ولره تر څه وخته پورې چې ستا جیب ډک وي، تر هغه وخته پورې به ته پر ټولو خلکو ګران وي. ځکه پیسه یو داسې څیز دی چې د چا سره وي ټول خلک د هغه کېږي. که چیرې ستا سره 1,00,000 روپۍ وي او ته د چا څخه 1,00,000 روپۍ وغواړې، 1,00,000 روپۍ تا ته په اسانۍ سره نورې هم پیدا کېږي. مګر که ستا سره هېڅ نه وي او بیا یې ته د چا څخه وغواړې، نو په بدل کې تا ته هېڅ نه پیدا کېږي. دا پیسې یو میګنیټ دی، دا یو مقناطیس دی، دا ستا دښمن ستا ملګری جوړوي. ما یوازې په دې دنیا کې یوه خبره زده کړې ده چې اچانک هېڅ شی نه کېږي. درخت اچانک د مځکې څخه نه راپورته کېږي. اول هغه یوازې یوه کوچنۍ دانه وي، بیا ریښه ترې جوړه شي او بیا پورته کېږي، د موسم سختیانې تېروي، د طوفان سره جنګېږي، د هواو سره مقابله کوي او درخته ترې جوړېږي. نو ته هم د مقصد لپاره سختیانې وزغمه، د نورو سره مقابله وکړه، مشکلات تېر کړه او کلک به اوسه تر څو مقصد ته ورسېږې. په دنیا کې هم ته یو اچانک کار نشي کولی، ځکه اچانک د خپل بټنس نشي جوړولی، اچانک د یوې کمپنۍ مشر نشي جوړېدلی، اچانک ته یو اکټر، کرکټر، فوټبالر، باډي بلډر نشي جوړېدلی. مګر د دې ټولو لپاره د کلونو محنت کول غواړي. که په دنیا کې ته په رښتیا یو څه ځانګړي او لوړ کول غواړې، نو اول باید ته د هغه کار ماسټر جوړ شې. ته باید د خپل کار د ماسټري لیول حاصل کړې. خدای دې وکړي چې هر کار وي باید له تا څخه یې هېڅوک ښه ونه کړي. که ته خواړه تیاروې له تا څخه باید بل څوک سم تیار نه کړي. که میکینیک وي له تا څخه باید بل ښه میکینیک ونه غواړي. یا د کوم بل فیلډ کارکوونکی وي له تا څخه باید بل هېڅوک ښه کارکوونکی نه وي. په یاد ولره هر کار چې کوې له تا څخه باید هغه کار بل هېڅوک سم ونه کړي. ته په ژوند کې څه شي جوړول غواړې؟ ستا د ژوند مقصد څه شی دی؟ که ستا د ژوند مقصد نه وي نو معاف کړه، ستا د یوه جانور هېڅ فرق نشته. ځکه د جانور په ژوند کې هېڅ مقصد نه وي، هغه یې بس خوري، آرام کوي او له دې دنیا څخه ځي. نو د دې لپاره ستا لپاره یو څو سوالونه پرېږدم او ځمه. که ته په ژوند کې په رښتیا یو څه کوې، نو ستا سره د دغه سوالونو جوابونه باید موجود وي. ته دنیا ته د څه لپاره راغلی یې؟ ستا د ژوند مقصد څه دی؟ ته هغه مقصد څنګه ترلاسه کوې؟ ته د خپل مقصد د ترلاسه کولو لپاره څومره محنت کوې؟ ته د خپل مقصد د ترلاسه کولو لپاره څومره وخت لرې؟ د دې ټولو سوالونو جوابات باید ستا سره درسره وي چې ته چیرې کامیابي غواړې. هر ورځ په ژوند کې یو څه نوي زده کړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښې شوي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.